السلام علیکم ګرانو دوستانو، بیا هم ښه راغلاست زموږ دویم درس د فرانسوي ژبې د فرانسوي حروفو یو بل سره نښلول او وصل کول یا وصلول یا تلفظ کول دا یو مهمه خبره ده په فرانسوي ژبه کې او ډېر لږ څه مشکله هم ده خو ناممکنه نه ده، لږ زحمت غواړي او تکرار او لږ محنت غواړي، نو دا ډېر اسانه ده. ګرانو دوستانو، په دې لپاره چې موږ فرانسوي ژبه ډېر ښه تکرار کړو، د دې لپاره یو سلسله حرکات دي، حروف دي چې هغه باید وپېژنو، نو بیا موږ کولی شو چې فرانسوي ژبه ښه ولولو او ښه د حروف سره وصل کړو. موږ کوم په دې درس کې چې کوم حروف تاسو ته ویلو نو تاسو هغه ضرور تکرار کړي، نن هغې لپاره څه ضرورت نه کېږي چې موږ بیا هم هغه تکرار کړو یا تاسو ته ووایو. تاسو که چا نه یې لیدلی نو کولی شي چې زموږ اول درس ته مراجعه وکړي او هغه دې وګوري او دغه درس باندې به ډېر ښه پوهېږي. زموږ نن درس کې موږ د سی حرف نه شروع کوو. سی حرف چې دی ګرانو دوستانو په فرانسوي ژبه کې دوه اوازونه ورکوي، یو د ک اواز ورکوي، یو د اس اواز ورکوي، خو د شین اواز هم ورکوي، خو هغه به تاسو ته زه وروسته تشریح کوم. په کوم حالت کې د سی اواز ورکوي؟ دا قاعده چې ده د انګلیسي سره یو شانتې ده، د انګلیسي ژبې سره څوک په انګلیسي پوهېږي، دا انګلیسي سره یو شانتې ده. کله چې د سی حرف یا د سی توري نه درې حروف راشي چې هغه او، ای او اګریک ده، نو دغه حروف چې د سی نه وروسته واقع شي په کلمه کې نو هغه سی به سی باندې اس باندې یعنې سی باندې به تلفظ کېږي. دلته ما تاسو ته مثالونه هم راوړي دي لکه او ده چې لکه سی نه چې وروسته او راشي نو او ده ګوره لیسې، سی نه وروسته هغه او راغلی ده نو دا سی ویل کېږي. بل مثال ته وګورئ ای، ګوره ما تاسو ته ویل که ایم راشي که نه هغه انګلیسي چې آی ور سیترون، په درس کې ما تاسو ته ویلي چې د راتلونکي درس کې به زه تاسو ته وایم چې دا سیترون ولې سیترون دی دلته، ځکه چې سی نه وروسته ای راغلی ده نو دا به سی باندې ویل کېږي، خپل اواز به وباسي. سی راشي اګریک سی نه چې وروسته سی حرف نه چې وروسته اګریک راشي نو داسې بیا هم سی ویل کېږي لکه سین سین. دلته ژي نه ویل کېږي، دا ژي ولې نه ویل کېږي تاسو به د درس په آخر کې پوه شوئ. او دلته یو بله مسله ده سی سی دی، سی سی دی چې لاندې یو غړوندی دی، لاندې ته یو لکۍ داره سی، دا همیشه اس اواز وباسي په هر حالت کې، که دغه درې حروف ترې وروسته راغلي وي او که نه وي راغلي یا نور حروف راغلی وي دا همیشه سی سی ویل کېږي. که اواز لرونکي حروف دی نه وروسته راغلي وي که بې اواز راغلي وي دا سی سی ویل کېږي. لکه دلته زه تاسو ته اوس مثال در کومه فرانسې، دا فرانسې ګوره ما هغلته سی تاسو ته په سور هر رنګ کې تاسو ته نښه کړې ده، دا فرانسې ده، فرانکې دا نشو ویلی، دا همیشه دا د فرانسوي قانون ده چې دا لګېداره سی چې سی سی دی ورته وایي دا همیشه اس اواز وباسي، د دې سی نوم سی سی دی دی. او راځو نور مخکې ما تاسو ته وویله چې دغه د سی حرف چې کوم حالت کې د سی اواز وباسي دغه حالتو، بل حالت چې د ک اواز وباسي بغیر دغه درې حروفونه او ای اګریک او چې دغه سی لګېداره نه وي، نور په هر حالت کې دغه سی چې ده د ک اواز وباسي. زه تاسو دلته مثالونه هم در کوم لکه کادو، کادو لکه تحفې ته وایي که نه کادو، دغه چې ده اوس د ګوره د کاف اواز دلته ویستو ځکه هغه درې حروفونه نشته دلته لکه کریون، کریون دغه پنسل معنا ورکوي، ګوره دلته هم د کاف اواز ویستو. کامیون که نه هغه لارۍ ته چې وایي ټیلر ته چې وایي کامیون، کامیون د ګوره کاف اواز ویستو. کویر، کویر قاشقې ته وایي ګوره کاف اواز ویستو. دغه درې حروف نه علاوه چې هر حرف راشي نو هلته به د کاف اواز وباسي. راځو اوس د شین حرف ته، ګورئ کله چې سی نه وروسته اش راشي، په فرانسوي ژبه کې دا اش هغه کلمه ده چې بیخي نه ویل کېږي خو لیکل کېږي، خو کله چې سی سره یو ځای شي بیا د شین اواز وباسي لکه شا، شا پیشو ته وایي. او بل مثال وګوره شیا، شیا ګورئ دغه ته وایي سپي ته وایي. او په یاد کې وساتئ چې انګلیسي غوندې نه ده چې د چې اواز وباسي، دا غلطه ده. او اس اش هېڅکله په فرانسوي ژبه کې د شین اواز نه وباسي، څه رقم چې په انګلیسي کې ده، دا خلاف د انګلیسي ده. راځو خپل بل توری او، د دې او څه احکام دي، څه قاعدې دي په فرانسوي ژبه کې، لکه ګوره دا څه رقم ویل کېږي، دا په دې حالت کې خپل اواز وباسي لکه س ژ د، دلته خپل اواز وباسي، خو بعض وخت کې دا د دې اوازونه هم بدلیږي. کله چې دغه درې حالت راشي او
اکسون چې پیراشي لکه دغه زبر چې پکې راشي. ما تاسو ته په ډیر درس کې ویلو چې دغه زبر چې راشي دته اکسون وای، دته اکسون تیګو وای د اول ته چې د خې طرف ته زبر لري، او بل ته چې د اکسون غف وای، او هغه کوم چې د سي شاپو خولای چې په سر دا کنه هغه او ته سیغ کونفلیکس وای، سیغ کونفلیکس. زه د دې هر راتلونکي درسو کې د دې مستقله درس ده چې زه به تاسو ته تشریح کوم. تاسو دونه پیژنئ چې دا د چی आवाज وباسي، دا همیشه دغه او په دغه حالاتو کې همیشه د ا आवाज وباسي. تاسو ته په مثالونو کې خیم ګوره او اکسون تیګو ته وګورئ، اته لکه دغه اوړی ته وای، اتوال ستوره ته وای چې په تیر درس کې ما تاسو ته ویل چې زه به تاسو ته تشریح کوم چې دلته اتوال ته ولې دغه ا आवाज وباسي. بل مثال وګورئ د دې بل ته ګورئ تخي الان کې چلته منګه دلته زبر ده، کده زبر نه ویني تخو به ما ویل تخو غلط ده اشتباه ده. تخي ګوره د ا आवाज وباسي. او بل مثال ته تت په معنا سر ده، تت یعنی تت سر ته وای، دلته هم د ا आवाज وباسي. نو دغه حالتونه کې به د او आवाज په ا معنی بدلیږي. راځو ج دوستانو، دغه ج هم چې د سیغون دی دغه هم درې حالت لري، بلکې دوه حالت لري، دوه اوازونه وباسي. یو خپل आवाज چې ج ده او بل د غاف आवाज وباسي. راځو کله چې ج حرف څخه وروسته د ج حرف څخه وروسته او راشي، ای راشي او اګریګ راشي، نو دا به د ج आवाज وباسي، د خپل आवाज به وباسي سره رقم چې سی کیو. لکه آج ګوري عمر ته وای. لکه ژغاف، ماته داس کې تاسو ته ژغاف خودلې ژغاف ګوره دا مغه حیوان نوم شه ده. او جیم ګوره اګریګ نروس جیم ج نروس اګریګ راغلی، به هم اګریګ راغلی، نو به هم د ج आवाज وباسي. او باقی دا د غاف आवाज څه وخت وباسي چې دغه درې حروفونه باقی هر حرف چې راغلی وي نو الته به د غاف आवाज وباسي. یو څو مثال تاسو ته وړاندې کوم، لکه غي دا خاکستري رنگ ته یا خړ رنگ ته وي غي، ګوره د جغي نه ده غي ده. او غوغي کنه ګوغي ګوره د تروسته د جینه او راغلی ده، یعنی د دې درې حرفونو یو پکې نه راغلی، نو دلته د غاف आवाज وباسي. راځو د اش دوستانو، اش تورې چې دا په فرانسوي ژبه کې لیکل کېږي خو ویل کېږي نه، لکه ایبو ګوره دا هیبو نه دی، ایبو دی مغه د حیوان نوم چې دی. لکه دا هم نه دی، دا دی. هیڅ کله به د اش کلمه تاسو په فرانسوي ژبه کې نه وایي. او جی ګوره تیر ما تاسو ته جی ویل کنه، جی دا جی ده ګوره په فرانسوي ژبه کې دا جی ده، ګوره یو یا مې ورسره اضافه کول ته مې تاسو ته په پښتو کې مولیکو. نو په فرانسوي ژبه کې جیم نشته دی، دته به جی نه وای، جی به نه وای کنه، لکه دا جی ده جی نه ده، جیم به نه وای. دا فرانسوي ژبه کې جیم تورې نشته دی. لکه جولی نه ده، جولی ده. او بل جوب لمنه ته چوي، جولی خسته ته وي، جوب هم لمنه ته وي، لکه جوب نه ده جوب ده. اغ دوستانو دا مې به ذکر راوړو چې تاسو دې ته هیڅ کله ار مو وای، دا ار نه ده، اغ ده. اغ په دې معنی ډېر ښه تلفظ کوي، فرانسوي ژبه کې دغه ډېر استعمالیږي دغه تورې. لکه غیغ خندا ته وي، خندا کول ته وي. او غوګاغده ګوره دلته هغه ار کلمه هغه چې د انګلیسي ار ده په فرانسوي کې ورته اغ وي. هغه اغ ما تاسو ته په سور رنگونو باندې نشانه خکړه دی، تاسو کتل کولای شئ وی ګورئ. راځو بل حرف ته اس دوستانو. د اس کله چې مخکې دینه چې د اس قاعده تاسو تشریح کوم، په فرانسوي ژبه کې موږ आवाज لرونکي یعنی وایل حروف لرو چې دغه ته ما تاسو ته لیکلي ده ا او ای او ده. نو دا سره چې په انګلیسي کې ده، په فرانسوي کې هم دغه شی ده. خو قاعده څه شی ده چې کله د اس نه مخکې په یو کلمه کې یو وایل حرف راغلی، ګوره وایل جمع اس جمع وایل مساوي زید، یعنی څه معنا کله چې د اس نه مخکې یو وایل आवाज لرونکي دغه حروفونه چې دي د سلور دا راغلی وي او اس راغلی وي، بعد دغه نه به یو بل وایل یا صدا لرونکي حرف راغلی وي، نو هغه اس په زید باندې بدلیږي. مثال ته وګورئ سیزون، ګوره دا سر دا سر رنگ باندې د حرفونه وګورئ، دا आवाज لرونکي حرفونه دي، او په منځ کې چې اس د په زید باندې بدل شوی، لکه سیزون لکه فصلونه ته وایي کنه په سرله باندې دغه. او میزون ګوره میزون دلته په زید باندې بدل شوی ده. خو کله چې دا اس دوی لکه ګوره دلته وګوره دلته د اس دو دی، وایل جمع دو دانه اس جمع وایل مساوي به خپل اس आवाज باسي، دلته به زید باندې نه بدلی کله چې دوا اس وي د دو وایلو ترمنځ. لکه اسیت مشقاب ته وي یا قاب ته وي. جی ان ګران دوستانو، کله چې جی ان
یو ځای راشي څه رقم چې په اول کې ویلو نو دا چې دا دواړه لکه دا دواړه چې دی نه ویل کېږي، صرف به دلته د ان اواز اخلي، جي دلته سایلنټ کېږي یعنی اواز یې بندېږي، لکه مینیون. ګوره مینیون هماغه خوندور یا ښایسته ته هم دا کله کله استفاده کېږي، یعنی استعمالېږي. اونیون پیاز ته وایي. څنګه چې ما تاسو ته اول کې ویلو نو دغلته جي دغه قاعده ده چې ان او جي یو ځای راشي نو هغه جي